مهم خبر امرالله صالح د پښتون قومي عدالت جرګې ملاتړ اعلان کړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست نن ورځې مهمو خبرونو ته. ګران دوستانو که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو په سر کې یادونه کوم زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه معلومات تر تاسو پورې ورسیږي. د روان سبز مشر او د ولسمشر غني مرستیال امرالله صالح د پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې د اکتوبر پر 11 د پښتون قومي عدالت جرګې رابللو ملاتړ وکړ او په خپل ایکس ادرس یې لیکلي د پی ټي ایم اهداف زموږ له ستراتیژیکو اهدافو سره ورته والی لري. د دوی بریالیتوب له پولو هاخوا زموږ پر دښمن شرایط تنګوي. د دې غورځنګ پراختیا به نوي تعمیلات رامنځته کړي او جهالت او طالباني شر به راکم شي. ورته د بریالیتوب دعا وکړئ. زموږ نوموړی زیاتوي له همدې وجې د پښتون قومي عدالت جرګې پر ګډونوالو بریدونه کیږي او پرې هجوم وروړل کیږي. ګران دوستانو دا و د نن چمشي ویډیو. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.